राजू आयु प्रोग्राम एंड फीचर कम टू प्रोग्राम एंड फीचर څه کار کوي रीजनल लैंग्वेज में वेल्यू करना राजू आयु प्रोग्राम एंड फीचर कमांड د سره پر استعماليږي सिंपल استعماليږي د प्रोग्राम اډ کولو د لپاره او د प्रोग्राम ریموو کولو د لپاره د سره لپاره یو प्रोग्राम چې کله موږ په کمپیوټر کې انسټالو دا موږ د प्रोग्राम اند فیچر نه کولای شو او کله چې موږ یو प्रोग्राम خپل کمپیوټر نه سکو لړکو ریموو کو د دې لپاره موږ استعمالو سو प्रोग्राम اند فیچر په विंडो एक्सपी की बताओ सर दा कमांड ऐड आर रिमूव पुनुम बाने मिलावेगी तो सो विंडो एक्सपी इस्तेमाल ऐड आर रिमूव ददी पुनुम बाने ता सर कमांड से कीगी मिलावेगी सही था सिंपल उरी गई प्रोग्राम एंड फीचर कमांड इज यूज्ड टू ऐड आर रिमूव प्रोग्राम्स यो प्रोग्राम और चवलो द पारा और प्रोग्राम खत्मवलो द पारा मंगे इस्तेमाल सो प्रोग्राम एंड फीचर राजू का या साथे प्रोग्राम एंड फीचर چې کوم ډیر مهم کمانډ ده تاسو ته برها لکه کله چې مونږ یو پروګرام لکه زرانه بدلتا تاسو ګوره دلته ګوره زرانه مددي زنه مثلا یو پروګرام زری مو کول غواړم زموږ پروګرامونه همیشه به کوم ځای ته راځي پروګرام فایل ته راځي لکه دا زما یو سافټویر دی اویس سافټویر زه په دې رائټ کلیک کوم او د دې لیکلي دی ډیلیټ تا ته وی چې ار یو شور وانټ ټو ډیلیټ زه یس کوم ٹھیک شو دا پروګرام سره دې ځنه ډیلیټ کول هم ګوره دا زموږ اویس سافټویر چې کوم انسټال دی دین ادروایز کلایټ کوډ شو دین علاوه دا مایکروسافټ گیمونه شو دا مایکروسافټ افیس پروګرام شو رائټ کلیک کوم ته چې ډیلیټ ته چې دا ډیلیټ کې یا ساتي دا خو به ډیلیټ شي خو د دې فایلونه پاتې کیږي سکیږي د دې فایل پاتې کیږي یا ساتي کلم چې تاسو یو پروګرام لړکول غواړئ د خپل کمپیوټر نه نو تاسو راځي چرته پروګرام اند فیچر ته ستا برازي प्रोग्राम एंड फीचर دا زمون هغه پروګرامونه دي کوم چې انسټال دي کوم پروګرامونه چې موږ انسټال کړی دي دا زمون هغه پروګرامونه دي کوم چې موږ انسټال کړی دي ښکار تاسو ته کنه اوس په دې کې چې تاسو کوم پروګرام نوی پکا چې کوم پروګرام نوی پکا ارزو تم چې دا پروګرام مال ختم کا اوس څه ختم کو دا ویل سی میډیا پلیئر به ختم کو لکه تاسو به دا پروګرام څه ختموي اورا خبر مې کوله چې راکې هغه ځنه موږ ډیلیټ کو نو بیا د دې څه ضرورت دی یا ساته لکه مثال در کومه کله چې یو ټری پیژنې یو شوا ونه چې هر یو بوټي دی یو بوټي کله موږ د ځمکې په سر باندې و خدا ختميږي کنه ختميږي خو د دې جرړې پاتې کیږي همدغه شان چې تاسو کچره رائټ کلیک کوي او ډیلیټ کوي نو مې به چې تاسو د دې مې به کې دیشي چې تاسو د دې سافټویر یا د دې فولډر یا د دې فایل سکیږي س فایلونه پاتې شي نو تاسو له پکار دي تاسو بر دې ځای دا پروګرام ډیلیټ کوئ سمپل په دې باندې کلیک کوئ یو طریقه دا چې رائټ په کلیک کوو د تسری کړی دي ان انسټال یا سمپل دې باندې کلیک کوئ ګوره چې بهر شمدل تم سره سره راځي خاري سمپل دې باندې کلیک او دینه پس ان انسټال او دینه پس اوکے نو تاسو هغه سبو شي پروګرام به ختم شي ګوره دا ویل سی میډیا پلیئر دا ګوره سوې تاسو ته Do you want to uninstall it? So type yes. Next. Uninstall. دا وګورئ تاسو ویل سی میډیا پلیئر څه شو ختم شو فینیش بس اوس تاسو راشي ویل سی وګورئ ویل سی به ختم وینه به ملاويږي تاسو سره صحیح ده کنه دوباره انسټال ورغواړئ سمپل رازو نو دیم چې رمانه سوکا دوباره انسټال کا دلته موږ دینه مخکې رازو دا کنټرول پینل ته ډایرکټ زی بیا صحیح شو ویو انسټال اپډیټ څومره پروګرامونه چې انسټال دي هغه باره کې تاسو ته انفارمیشن درکې دا تاسو ګورئ دا غي فایل هر څه تاسو ته ښیي نو اپډیټ اور انسټال ان دیس کمپیوټر ها سوري دا زمونږه اپډیشن چې کوم پروګرامونه تاسو اپډیټ کړی دي اپډیټ پیژنې کړه لکه مثلا یو سافټویر دی دا زمونږه وینډو دی وخت کې اپډیټ نه دا یو منټ راځم دیتا کنټرول پینل ته دلته موږ سره یو آپشن دی وینډوز اپډیټ کار تاسو ته کړه زه راځم سمپل دی باندې کلیک کوم او زه دیم چیک فار اپډیټ چینج سیټینګ تلاړ شي او د تسری کړی دي نیور چیک زه دیم چې نه زما وینډوز کوا اتوماتیکلی اپډیټ کوا خدا علي اپډیټ کیږي چې ګره تاسو سره انټرنیټ وی زه دیم چې دا څنګه اپډیټ کا ایوری ډے ایوری سنډے ایوری منډے وغیرہ وغیرہ ٹھیک شو زه دیم چې بس هر سنډے چې کوم دې زما وینډوز کوا اپډیټ کوا په کم ټیم باندې مثلا د ورځې د شپې څه ټیم تاسو وی زه دیم چې را بس 12 بجې دا اپډیټ کوا او دینه پسو کما اوکے کما چې زه اوکے کما زه تم ته وی چې چیکینګ فار اپډیټ کاری تاسو کنه لکه دا تاسو سره دا وینډو اپډیټ کیږي دلته تاسو سره وای میسج مې به چې درکړی دا څه کړي دا سافټویر زمونږ اپډیټ نه دی
نو دا شان تاسو دا کولی شئ چې څه کوي اپډیټ کوي نو بیا موږ دې ځای کې کتی شو ویو انسټال اپډیټ کم پروګرامونه چې اپډیټ دي هغه راته وایي نو ګوره زیرو اپډیټ انسټال لکه زموږ یو پروګرام هم اپډیټ نه دی دلته به تاسو سره لیست اف پروګرام راشي بهرحال بیا راشي یو پروګرام به انسټال څنګه دلته وګورئ زرا ما دا سافټویر ګورو زه وایم چې په ډي کې زما آل سافټویر دي او په دې کې ما سره ویل سی میډیا پلیئر دی ښکاري تاسو ته کنه سمپل رائټ کلیک کوي او لاړ به چرته رن ایز ایڈمنسټریټر ته یا اوپن ته دواړه تاسو کولی شئ ٹھیک شو رن ایز ایڈمنسټریټر به علي استعمالي کې کله چې تاسو سره دوه یوزر وي وروسته موږ په یوزر کار کوو دینه پاس ګوره پروګرام انسټالو اوکے دینه پاس نیکسټ او انسټال نو تاسو دا میډیا پلیئر به شي انسټال وشي تاسو چې دا ویډیو وی سه اکثر دا نه پلی کوي دا ویل سی میډیا پلیئر ته انسټال کړئ دا غشان بیا به تاسو سره دا ویډیو پلی کوي ها خبرم کوله د پروګرام ان فیچر چې تاسو یو پروګرام د دې نه غوړه د انټي وایرس ته کنه دا ختمول غواړي دی باندې کلیک کمپټاشیا دا ختمول غواړي چې کوم پروګرام تاسو په کار وي دا بر دې نه څه کوي ختموي وا صحیح دا اوس موږ سره کې دا چې کوم میډیا پلیئر دا موږ سره نه کیږي کنه دا کوم میډیا پلیئر چې دی هغه موږ سره دلته نشته چې کله انسټال شي دا موږ سره د څه شي راښکاره وشي فینیش کوم فینیش ګورئ تاسو کلوز دا کلوز کړئ او راځو چرته واپس پروګرام ان فیچر ته دا ګوره ویل سی را لیکرانه نه کلیئر نو دا شان چې کوم سافټویر موږ انسټال کو اب ټول راځي دلته دا یاد ساتئ پروګرام ان فیچر به کلیئر وي کوم پروګرام تاسو ریموو کوئ بس راځي دلته دې ځای نه ریموو کوئ ها